السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول براته روغ جوړ او د صحت په جامه بیاست. قدرمنو کتونکو که چېرته هم تاسو واتساپ استعمالوئ، مسنجر استعمالوئ، انسټاګرام استعمالوئ او داسې نور داسې د چیټینګ والا اپشن یعنی میسیجونه چې تاسو پکې کوئ هغه اپلیکیشن استعمالوئ، نو دغه ویډیو ستاسو دپاره ډیره اړینه ده. پکار ده چې دغه ویډیو مکمل تر اخره راسره وګورئ. دوستانو که چېرته هم موږ په واتساپ یا مسنجر کې لیکل کوو نو که تاسو خیال وي کله کله تاسو نه هغه میسیج غلط شي، چې کله هم غلط شي نو هغه موږ دوباره صفا کوو، یا یو ټکی یو دوی موږ نه غلط شي هغه یو ټکی چې کله هم د مثال په تور ګورئ، زه واتساپ ته راځم پریکټیکل تاسو ته ښیم. د مثال په تور دوستانو ګورئ دلته زه راځم، ګورئ زه دلته لیکل کوم، ګورئ لیکل کوم د مثال په تور زه ګورئ زه دا یو ټکی یا دوه ټکی څه کوم، خو ما ته پته نه لګي چې دا یو ټکی دا چېرته راځي، بعضې پوره سلیکټ کېږي نه کېږي. اوس د والیم بټن دا کوم چې تاسو په دې باندې اواز تیزوئ او کموئ نو تاسو د هغې په ذریعه هم کولی شئ چې دا د مثال په طور دا دې خواته کې دې خواته کې دې همغه کوم اګزیکټ ورډ چې تاسو غواړئ هغه ډیلیټ کړئ یا خپل کرسر هم هلته یوسئ نو تاسو د دغه کوم والیم یا کوم اواز چې تاسو سلو کوئ او تیزوئ په هغې سره وکړئ. یا کله کله داسې کېږي د مثال په طور چې تاسو دا ټول یو میسج ډیلیټ کوئ او تاسو نه ټول میسج ډیلیټ کېږي نو ګورئ بیا هغه میسج تاسو واپس نشئ راوستلی. خو زه به تاسو ته په دغه ویډیو کې هغه طریقه ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ چې د والیم یعنې د هغه کوم اواز بټن چې دی په هغې باندې تاسو څه وکئ هغه ډیلیټ شوي میسیجونه هم بیرته راوړئ. خو دوستانو د دې لپاره پکار دی یو اپلیکیشن کوم چې لاندې په ډسکرپشن کې دی، ډسکرپشن د ویډیو په نوم باندې کلیک کړئ، لاندې په ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک دی په هغې کلیک کړئ او اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم دوستانو تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړه او انسټال هم کړو نو سمپل تاسو اپلیکیشن به خلاص کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن خلاص کړ نو تاسو نه بس اجازه غواړي هغه پرمیشن یې به ورکړئ. صحیح ده چې کله هم هغه تاسو ورکړه نو تاسو به دلته ګورئ سټارټ سروسینګ په دې به تاسو کلیک کړئ او دا به سټارټ کړئ. بیا دلته ګورئ راځي دوستانو دلته دغه جمع علامه ګورئ په دې به کلیک کړئ تاسو او دلته به راشي د مثال په طور که تاسو غواړئ چې واتساپ کې دغه اپشن اپلای کړئ، په مسنجر باندې اپلای کړئ، په انسټاګرام ویبر هر یو باندې. نو دوستانو ما الریډي په د مثال په طور دا مسنجر دی په دې صرف چپ ولګوئ تاسو نو اوکې کې خپل راځي. ما الریډي په واتساپ باندې دلته لګولی دی، ګورئ تاسو دلته ښکاري. زه راځم دلته ایپ ته، دا وګورئ واتساپ ته چیک تیار لګېدلی دی. ښه اوس زه راځم ګورئ واتساپ کې لیکل کومه، زه دلته راځم لیکل کومه، ګورئ ورته هر څه چې لیکئ. ګوره دوستانو زه د مثال په طور که په لاس دی خوا ګوره دا 4-5 خواته لاړه نو ګورئ که تاسو دا د والیم بټن ووهئ ګورئ یو دانه ځي، ګوره زه بره کوم ګورئ اخواته ځي. زه د والیم کوم چې تاسو اواز پې ټیټوئ او کوئ سلو کوئ او تیزوئ په هغې باندې ګوره د مثال په طور دوستانو دا زه ما ډیلیټ کړ، ګوره اوس ډیلیټ کړو دغه اپشن ماته واپس نه راځي دا کوم چې ما لیکل کړي دي نو دغه د کوم د والیم بټنه چې ده د اواز تیزولو او کمولو دا به تاسو داسې پریس ونیسئ. ګوره چې پریس ونیولو واپس رالو، ګورئ ډیلیټ شو دا ګورئ واپس رالو نو ګورئ یعنې کوم والیم چې تاسو ټیټوئ په دې باندې به دا واپس تاسو راشي. دوستانو ډېر یو زبردست اپلیکیشن دی، ډسکرپشن ته لاړ شئ او اپلیکیشن انسټال کړئ او خوند ترېنه واخلئ. نو دوستانو که ویډیو مو خوښي وي در سره حتما لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.